سلامونه! نیکې هیلې په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ او صحت جامې مو پرته وي. د سایبر سکیورټي برخه کې نن سایبر کرایم تشریح کوو. سایبري جرم یا سایبر کرایم څه شی ده؟ لکه څنګه چې په روزمره ژوند کې جرمونه واقع کېږي، دغسې په انټرنیټ کې موجوده جرمونو ته سایبر کرایم ویل کېږي. لکه څنګه چې په روزمره ژوند کې غلا کېږي، قتل کېږي او حادثه کېږي، دغسې په انټرنیټ کې هم د یو چا شخصي معلومات اخیستل، د هغه د اجازې څخه بغیر یو سیستم ته داخلېدل یا د هغه د معلوماتو په اساس له یو څه نورو برخو څخه معلومات غلا کولو ته سایبر کرایم ویل کېږي. مثالونه چې دي: آیډنټیټي ثیف، آنلاین پریډیټرز، بیک یا بزنس ایمیل کمپرمایز چې ورته ویل کېږي، رنسم ویر او سټیلینګ اف سنسیټیو انټلیکچوال پراپرټي دي. راځو اول آیډنټیټي ثیف تشریح کوو. آیډنټیټي ثیف مطلب دا ده چې ته د یو چا شخصي معلومات چې کې پټ کې. یو مجرم د یو شخص شخصي معلومات لکه نوم، سوشل میډیا سکیورټي نمبر، بانک ډیټیلز، لاګین کریډنشیال دا چې کې پټ کې او داسې ځان معرفي کې سیستم ته یا بل کس ته چې خپله دغه کس ته د چا چې معلومات غلا شوي. دغه څنګه واقع کېږي؟ دوی دغه معمولا د فیشنګ ایمیل له لارې کېږي، یا ډیټا بریچز، یا سټولن ډیوایس، یا ویک پاسورډ. فیشنګ ایمیل دې ته ویل کېږي چې یو ایمیل زموږ تاسو ایمیل ته راځي، یا فرض مثال واتس اپ ته یو څوک رالیږي یا فیسبوک ته رالیږي او درته وایي چې په دغه ایمیل باندې کلیک کړه ته دومره جایزه ګټونکی، یا ستا اکاونټ په خطر کې ده. معمولا دغه نوټیفیکیشن د فیسبوک دو کې راځي چې ستا اکاونټ په خطر کې ده، ته زر د لارې ور لاګین شه چې سیستم دې سکیور کړي. بل ډیټا بریچز دې ته ویل کېږي چې یو کمپنۍ هک شي او د هغې له لارې د یو یوزر معلومات خواره شي. سټولن ډیوایس دې ته ویل کېږي چې ستا نه ټلیفون یا لپټاپ دې ورک شي او د هغې له لارې استفاده وکړي. بل ویک پاسورډ ده. ویک پاسورډ ریوزډ اکراس سایټس دي چې په مختلفو سایټونو کې یو کمزوري یا ضعیفه پاسورډ استعمالول دي. لکه یو څوک 1 2 3 پاسورډ ورکړي یا ای بی سی پاسورډ ورکړي. ولې دا دومره خطرناک دي؟ ځکه هغه مجرم کولی شي ستا کریډټ کارت اوپن کړي، د تا د کریډټ کارت له لارې له بانک څخه قرضه واخلي، همدارنګه کولی شي ستا په نامه یا ستا له نامه نه په استفادې سره یو چا څخه پیسې وغواړي یا یو چا سره د پیسو معامله وکړي. مثال یې دا ده چې یو هکر ستا بانکي کارت یا کریډټ کارت درنه چی کړي، پټ کړي یا یې هک کړي یا یې درنه غلا کړي او د هغې له لارې دی په انلاین شکل یو خرید و فروش کړي، نو دغه ته څه ویل کېږي؟ دغه آیډنټیټي ثیف ویل کېږي. دا کارونه چې کېږي د آیډنټیټي ثیف له لارې کېږي چې دی سیستم ته ځان داسې معرفي کړي چې خپله هغه شخص ته د کوم چې دغه معلومات غلا شوي دي. دوم چې د آنلاین پریډیټرز ده. آنلاین پریډیټرز ته ویل کېږي معمولا د یو چا بلیک میل کول د آنلاین لارې. لکه فرض مثال اکثره سیستمونه دي لکه دغه د هغه ډیټ سیستم ده که نه، چې یو افغانی غواړي یو خارجي نجلۍ سره ډیټینګ وکړي، یا فرض مثال یو خارجي نجلۍ یا هلک اوسېږي یو بل کس ته ایمیل وکړي یا مسیج وکړي چې فرض مثال راځه ملګري سو سره غواړو ملګرتیا وکړو، یا فرض مثال راځه په دغه سیستم کې سره جوړه کار وکړو. معمولا دغه پابجي گیم کې وګورئ، پابجي گیم کې وګورئ همزمانه هم گیم کېږي، هم فرض مثال هلک له هلک سره یا هلک له نجلۍ سره یا نجلۍ له نجلۍ سره پکې پاړي کوي، خبرې کوي، حتی دوی دغه ارتباط دومره قوي سي چې یو بل سره فرض مثال واتس اپ نمبر شریکي یا له یو لارې د یو بل سره ملګري سي او د هغې له لارې یو بل سره خپل شخصي معلومات چې کې شیر کړي او د هغې له لارې دوی چې سي یو بل سره بلیک میل کوي، یا فاینانشل بلیک میل وي یا سیکشوال وي یا سایکالوجیکل ریزن له لارې. څنګه دا واقع کېږي؟ فیک سوشل میډیا پروفایل او ګرومینګ. ګرومینګ دې ته ویل کېږي چې یو ټرسټ هغه جوړ کړي، پروفایل جوړ کړي، یا پر مثال بلډینګ ټرسټ سلولی بیفور ایکسپلایټیشن، چې فرض مثال ته داسې یو پروفایل یو بل کس سره جوړ کړي او هغه سره ملګرتیا جوړه کړي او دا ملګرتیا تر یو حده پورې کامیابه ویسي او تر هغه حده چې ستا ټارګیټ وي د ده نه شخصي معلومات واخلي، وروسته له هغې چې وکړي دا کس پرېږدي. منیپولیټینګ ویکټم انټو شیرینګ پرسونل اور ایکسپلایټ کانټینټ.
هغه کس فار مثال چې تاسو سره اعتبار پوخ کړي یا هغه تاسو سره اعتبار پوخ کړي یو بل سره د شخصي معلومات چې شیر کیږي د ته وایي وای اټس ډینجر وای دا ولې دا دومره هغه ده خطرناکه ده ځکه بلک میل پکې واقع کیږي که هغه سیکشوالي که هغه کډناپ وي که هغه فرض مثال فاینانشل وي دغه حساب باندې مثال دا ده چې یو کس د دې په دې شکل ځان ته معرفي کوي چې د یو ځوان ده او غواړي فار مثال یو جلۍ به هغه سره ځان بای فرند کړي یا فار مثال جلۍ وي یو هلک سره غواړي ځان ګرل فرند کړي او له دې لارې یو د بل معلومات سره واخلي او یو بل سره هغه خپل هدف ته ورسیږي او یو بل سره چې کې بلک میل کړي. بل بیک یا بزنس ایمیل کمپرمایز ده چې سایبري یوزران چې یا فار مثال هغه مجرمین چې سایبر کرایم استفاده کوي چې د یو کمپنۍ ایمیل یا د کمپنۍ منیجر تر ټارګټ لاندې ونیسي او د هغه له ایمیل څخه په استفادې سره د کمپنۍ په داخل کې څه وکړي ټرانسفریشن وکړي یا سنسټیو ډیټا خپره کړي یا داسې نور شیرینګ او اپلوډ او ډاونلوډ دغسې مسایل در سره کړي د بزنس ایمیل کمپرمایز ویل کېږي. فرض مثال د یو منیجر ایمیل داسې ده چې همیش په همغه ایمیل فاینانس ته فاینانشل یا مالی برخې ته ایمیل ورځي چې ته معاشات حواله کړه یا فر مثال دومره پیسې له پلانکي بانک اکاونټ نه پلانکي بانک اکاونټ ته حواله کړه. نو که چېرته هکر دغه سیستم پیدا کړي او د دغه ایمیل له لارې یا د دغه شکل ایمیل جوړ کړي او داسې فاینانشل برخې ته یو ایمیل په دغه شکل ورولېږي او هغه مالی برخې کس دغه پیسې اجراحات وکړي نو دې ته ویل کېږي چې بزنس ایمیل کمپرمایز ویل کېږي. ځکه دا ډېر خطرناکه ده چې په میلیونونو ډالر چې کېږي په دې برخه کې له منځه ځي او چې د هغې ریکوري بیا بیرته ډېره سخته. مثال دا چې فار مثال د یو کمپنۍ سی او ای ځي فاینانشل برخې ته چې کوي یو ایمیل کوي چې ته فرض مثال 100,000 ډالر یا 200,000 یا 100,000 چې وکړه پلانکي اکاونټ ته حواله کړه حالانکه چې دا خپله د سی او ای چې نه وي ایمیل نه اوسېږي بلکې دا فیک ایمیل اوسېږي. بل رنسمویر څه ته ویل کېږي؟ رنسمویر اکثر وخت موږ تاسو ډېر لیدلی دي چې فرض مثال یو سیستم هک شي لاک شي او د هغې لپاره تر هغو چې دا انلاک کوي هغه هکر دنه پیسې غواړي نو کله چې پیسې ورکړي تا ته سیستم بیرته چې کوي انلاک کوي دې ته رنسمویر ویل کېږي. د یو سیستم لاک کېدل د یو غیر معلوم شخص لخوا چې کله د مالی پیمنټ وسي وروسته له هغې سیستم درته چې کوي انلاک کړي. ولې دا واقع کېږي؟ ځکه کلیکینګ انفیکټډ ایمیل اټیچمنټ هغه ایمیلونه چې په مثال موږ تاسو نه پېژنو اعتبار نه راته لري او هغه موږ تاسو چې وکړو کلیک وکړو ویزټینګ ملیشیس ویب سایټس هغه ویب سایټونه چې په هغه کې ملیشیز اوسېږي په هغه کې داسې سافټویر اوسېږي چې زموږ سیستم هک کېدا ته برابروي نو هغسې ویب سایټونه لیدل. همدارنګه ویک سیکیورټي نیټورک کمزوري سیکیورټي یا کمزوري امنیت په نیټورک کې. ولې دا خطرناکه ده؟ ځکه چې د یو ارګنایزیشن یا د یو ادارې یا د یو شخص ډیټا چې کېږي لاک کېږي تر هغه وخته پورې چې تر هغو پیمنټ ورته ونه شي بیرته هغه معلومات لاسته نه راځي. احیانا که پیمنټ وشي خو اکثره وخت داسې شوي دي چې پیمنټ شوی ده بیا هم هغه اصلي معلومات لاسته بیرته نه دي راغلي. لکه مثال دا ده چې د یو شفاخاني سیستم اوسېږي یو اټکر راسي هغه لاک کړي د رنسمویر په طریقې سره که نه او وروسته له هغې د بیټکوینو ډیمانډ وکړي د پیسو ډیمانډ وکړي تر هغو پورې د ډاکټر نشي کولی چې هغه اپاینټمنټ یا فرض مثال هغه د مریضانو لیست وګوري تر هغو چې پیسې ورته تحویل نشي. کله چې پیسې تحویل شي وروسته له هغې کولی شي ډاکټر خپل سیستم ته اکسس ولري. بل سټیلینګ اف سنسټیو انټلیکچوال پراپرټي یا آی پی تھیف چې ورته ویل کېږي دا معمولا چې دا غلا کول د ټریډ سکیورټي د یو تجارت د راز غلا کول یا فرض مثال یو ویب سایټ ده د ویب سایټ سورس کود غلا کول یا د هغه ډیزاین غلا کول یا یو کس د فرض مثال په یو موضوع کې ریسرچ کړی دی د هغه ریسرچ غلا کول دې ټول ته چې ویل کېږي سټیلینګ سنسټیو انټلیکچوال پراپرټي یا آی پی تھیف ویل کېږي. معمولا داسې واقع کېږي د هکران فرض مثال هکر بریچینګ آر ډي ډیټابیس ده یا فرض مثال نېشنل سټیټ هکر سټیلینګ ډیفنس ټیک سیکریټ دی یا هم کوآپریټ اسپاینیج ده یا انسایډر لیکینګ انفارمیشن ده په دغه طریقو سره دوی چې کوي دغه معلومات غلا کوي. ځکه وای اټس ډینجر ولې دا خطرناکه دي؟ ځکه چې دا یو کمپنۍ ختموي دا یو شخص ختموي دا یو شخص ته مالی زیان ورسوي یو کمپنۍ ته مالی زیان ورسوي یو کمپنۍ یا د یو شخص حیثیت ته زیان رسوي. مثال دا دی چې پر مثال یو کس غواړي یو چپ ډیزاین کړي یو کمپنۍ ته غواړي یو چپ ډیزاین کړي مګر بله کمپنۍ غواړي چې دغه په معلوماتو پوه شي دا څنګه ډیزاین کوي یو هکر ته پیسې ورکوي یا په قانوني یا په غیر قانوني شکل سره او دغه معلومات چې کوي ترې هک کوي دغه ته چې ویل کېږي آی پی تھیف ویل کېږي. نو په شارټ کې داسې وایو چې آیډنټیټي تھیف دې ته ویل کېږي چې د یو شخص شخصي معلومات غلا کول. آنلاین پریډیټر څه ته ویل کېږي؟ بلک میل کول یا ایکسپلایټینګ پیپل آنلاین
بیک ویل کېږي چې دا فیک بزنس ایمیل ټریکینګ کمپنیز انټو ټرانسفرینګ منی د یو غیر قانوني یا غیر رسمي یا پر مثال د نه اعتبار وړ ایمیل په ذریعه سره د یو کمپنۍ څخه د پیسو ټرانسفر انتقال. رنسم ویر څه ته ویل کېږي؟ لاکینګ سیستم فار رنسم، د یو سیستم لاک کول د رنسم لپاره. آی پی تیف ویل کېږي سټیلینګ ټریډ سیکریټ یا ټیکنالوژي، د یو ادارې یا د یو تجارت غلاس کول، یا فرض مثال د یو کمپنۍ یا د یو ټیکنالوژي د راز غلا کول ته څه ویل کېږي؟ آی پی ټریډ ویل کېږي. هیله ده چې تر دې ځایه پورې پوه شوي اوسئ. احیانا که کوم سوال وي کولی شئ کمنټ کې راته پرېږدئ.